رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی په مخ ورته لاس ووهلو. چې لاس یې ووهلو نو صحابو ته مخ راواړولو او ویې چې صحابو اهتز له عرش الرحمن، نن د په مرګ عرشب جاری لګیا دی. نو عرض میں داو چې د جنت د پاره زهد او تقوا په کوټنۍ کې کول دا خاصان کار دی، هر څوک یې کولی شي. خو سر خندل د یار په اوربل او په زلفو باندې دا ډېر ګران کار. رابعه بصری وی خدا که زه جنت غواړم او عبادت دی لکوم ستا د په خپل ذات قسمی چې مال عمر له جنت رانه کې، که د دوزخ نه یریږم ستا د په خپل ذات قسمی چې عمر له مې په دوزخ کې واچوه. او خدا که زه عبادت دی د پاره کوم چې ته زما شې نو ته زما شه که نه. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش. دا د جنت لالچ چې قرآن ورکړی دی دا په اعتبار د تبایع او د دنیا سره ورکړی دی. دنیا کې انسانی طبیعت تقاضا دی چې ښه کور وی او ښه ښځه وی او نوکر وی او چاکر وی. خدای وی دا بم وي دا بم وي دا بم وي دا بم وي. اصل شی چې دی هغه به په جنت کې د خدای لیدل وي او د محمد رسول الله په خوا کې به اوسېدل وي. نو ته به وایې چې دا د ملغلرو نه چا تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیا وي ملغلري دي. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وحلوا أساور من فضة دے نوکرانو با بیا د زرو کنگنی په لاس کې چولی او بچ درته پیش کئی. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. پا اغلا سنو بھائی درتا گلاس پیش کرے. نن یو بستری لچورش منڈئی کی 800 روپے اوا چاہی پکے سا دے کابلیانو لچ کم سامان جوڑی بیا آغا ٹیکا چالا ملاوی خدای مرمی گما ٹیکادار تمہیں تا خدای پفالجو والے تا خدای اور میگ مات. امریکی پیسے رالی گلی دی چې دا د کابل ماجر راغلی دی دلته دی غریبانو له بسترې په جوړې کړي. نو حکومت تعالی ټیکا درکړه اور میګ دی مات شه اور میګ دی مات شه. نو تا پکې زاړه ګودړ واچول ګودړ دی پکې واچول. اگا تور گند بلا نہیں نہ مالو چوخیرے آدھے پکے واچول او سپلائی دے کڑا کابلیا اور میگ دے ماتش کویانے جوڑے پکے شگے واچے پردی کورونا پہ کرکشی اور میگ دے ماتشا کا سراک جوڑے دوبو نکاسی دی نہیں کری چوبه پیراشی ټول سرک وبه یوسی اور میگ دے مات شا. سره د هغه انجینیرانو اکسیانانو
چې کم تا سره پکې شریک دی او تعالی بلونه پاس کوي الله دې هغه ټول په فالج والی اور میګم مات شو. تاسو خدا ملک تباہ او برباد کړو. د ملک ټول دولت یو څو کسانو په خېټه کې پریوزي لګیا. د بار ملک ټیکاداران جی ټی روډ ورشه وګوره د بار ملک ټیکادارانو جوړ کړی دی چې نکاسی ټیک کړی دا تر اوسه خم نه دی والی. ډبګرای نه تر بډبیرې پاکستانو ټیکادارانو جوړ کړی دی اور میګم مات شه. نو ورشه سره کوو مونږ خو په کنزلم ستړي شو په خیروم ستړي شو. خدای په دې آسماني افت نازل که کوسی جوړی کی هغه وګورئ. دې د پاره بے نظیره نه ده پکار. دې د پاره حجاج ابن یوسف غوندې پکار. اخو خپل خلق مړی لګیا دی خپل کورسای مضبوطولو د پاره. دې د پاره سړی څنګه پکار دی. دا سړک جوړ دی او په 2 میاشتې پس خراب شي. رش دا چا پاس کړی دی؟ د ایکسین دی خواودره بلچا دی ایس ڈی او دی خواودره بلچا دی اورسیر دی خواودره بلچا دی سپرنٹینڈنٹ انجینئر دی خواودره. دا تاسو پاس کو دلم بل ورکو ویلے تے ٹھیکادار ویاو دی خواودره باندې کئی کڑھے د تیلو بس تیل ورواچو او کڑھے او خټکوا او دا ټول پکې ورواچو. تب یا وګوره چې یا څوک سړک خراب جوړ کی. سردار داؤد یو ننبئی باندې راغې روټه او تلله یو چټاکه روټه کموا ویل خا دا ستاد پلار ملک دی دا ولی کما ده وی صاحب غلطی شده ویغ بچه غلطی بگیر وینیو او لاس وخپی ولو تارلو پا مغت تنور کے ورواٹ وای په ایمان چې بل نن بای بیا روټه کم ورته دا خوست دی تراله زما په کور راوخته زما عزت ته تباہ کړو زما خزه ته د لاس واچولو زما لور ته د لاس واچولو زه پولیس ته لاړم پولیس چالان کړ مجسټریټ ته لاړ مجسټریټ ویلی جی ولې الکتلې یاره جی بس لاړم ها زه خیر دی خو بیا داسې لږ خیال ولی جی ته قانون کی جی دې لپاره څه دفعه نشته ستا د ملک په تعزیرات پاکستان کې کده چالور دی رونی و او د تختول هغې لپاره پکې دفعه نشته. تاسو په داسې مبارک ملک کې اوسئ نو دې لپاره پکار دی یو ظالم بادشاہ ظالم چې د سرونو قلاګانې جوړي پار سرک باندې الا به دا ملک ټیکیږي. دا ملک په دې نه ټیکیږي چې یو هڼ جوړ دی او صاحب صوبایي ممبر دی او قومي ممبر دی. هغه ورځ مې یو ممبر ته ویې ما لږه دلته اوبه نشته وی یاره جي مونږ هم ډېر کوشش کوو. نو دغسې ښه یې وروره هغه ویل چا کړې ویل پخپله کوی ته یو سړی پرېوتی ویل چا کړې ویل پخپله ویل یو بل هم در پسې ځغله
یو بلم در پسې درو غورځيږي نو خبرې مونږ په خپله کوو سو پورې چې د دې ملک نظام د ملک قانون ټیک شوی نه دا د انګریز قانون تر اوسه پورې ستا پاکستان کې د ټول ملکونو خپل قانون جوړو چین تا نرستو آزاد خپل قانون جوړ کو هندو تا سره یو ځای آزاد خپل قانون جوړ کو مونږ تر اوسه پورې د انګریزانو پر کټیو او داغه قانون هم تر اوسه ساتلی مونږ قانون نشته انګریز تعالی داسې قانون جوړی چې ته په خاوره وګورې داسې قانون جوړ یو دیوانی قانون وګوره د انګریزانو په کلونو د ښځو خښتګونه ولا خرڅ کې او یو دیوانی کیس نه ختمیږي فوجداری کیس وګوره په کلونو باندې دایت مجسټریټ دی او سیشن جج دی او های کورټ دی او سپریم کورټ دی بیا د های کورټ او سپریم کورټ وکیلان نو لبه خزه خرڅه نو بیا بداغي فیس پورا کین استاد سپریم کورټ پیشي وکړي دا قانون تا ته انګريز جوړ کړو دا استاد لپاره جوړ کړو تا لپاره جوړ کړو دا تا سره جخت ملک رسوات پکې د یو والی حکومت او چرته بچ غلا وشو غلا اټول کله به راونی غل راک سره ضربه د لاس کې ګرجول چادر تا پورته نشو کته اوس پرانا ورځ ابل ورځ دغه کوارټ روډ باندې بڑا بیر تانے نمخ کې فلاین کوچ درولې دي ډیرو تروان څلور کسه کلاشن کوپ والا ورختلی دي ډرایور ته وی چې داسې ده شرکېره ته بوتلې ده او په شرکېره کې کلاشن کوپ پیخي ټوله سورلایم شکولې دي او ډرایور هم کوس کړي او فلاین کوچ هم بوتلې ده او تلځي په مخامخه ککر پر کوي او یو بر در کو ولنه توبم ده بس هغه ټول په ابلغ په سر تور سر را روانو بڑا بیره تانے تراغلی پولیس کیس درج کو چې تفتیش جاری ہے تاسو خیال راغی پرون یو مولا راغی موټر را نه کوټه دروازې نه چاپټ کو مان مولا سے موټر غم مګاو د ځان غم کوا او راستی چې تام په بډک دا ملک دی کم ملک چې مړې شوی هغه ملک څو خوشحالي نه کم کور کې چې مړې شوی یا کور کې څو خوشحالي نه کوي زمونږ په کور کې روزانه مړی کیږي جنازې پکې پرتی مړی پکې پراتی او مونږ خوشحالیا نه کوو نن وګوره دا خدای پیژندل قوم چې ده د خپل ملک چینی ورکړه بل ملک ته 36 لاکھ ټن چینی بل ملک ته ورکړه داغه پرمټي چاله ورکړو او 36 لاکھ ټن چینی ورکړه کم ملک لا او پا پرمټ کې هغه کم کروڑونه روپایو ګټلې او ستا ملکی د امریکای چینی در تراوړې ده او پاغه چینو کې سره اچولې اوس بخوان لادا کوي چې سره خو خلق فصل تا چي کنه سره پیژنې سره پیژنې نه پیژنې وی تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ او سره بخوري نو سره دی وخت کې خلق غنول اچي خوان بلادای چې دار سړی په خېټه کې غنی زرغونش
او داغه هغه تیغی چې ده د خلې نه هم راوځي او که د بل ځای نه مروت هم راوځي. علاوه یوټیلیټي سټورونه هم کولاو کړي دي. یوټیلیټي نو په فقیر آباد کې یوټیلیټي سټورونه کولاو دي او د پیپل جنډې په ولاړې دي. نو دې ځای نه به 500 چینو پسې ځي 20 روپۍ به پرشکه کې ورکې او هلته به 2 روپۍ درته چینی ارزانه ملایي. هیڅ په قلم تندر پریوزه په څه شرم به مو شرمېږئ که نه. دغه د اسلام هم راوستو ارزان سټورونه هم کولاو کړه. یوټیلیټي سټور دی ولې کولاو کړو؟ د 36 لاک ټن چینو پرمټ دی چاله ورکړی. که نن د بل حساب کې والله که تم اخلاص شي د حساب نه. د اسمان ډېر لوی لوی فرعونیان د زمانه نیست و نابود او پایمال کړه. ذره ذره یې کړه چې چرته د غوښ هم پته ونه لګېده. وقتی طور خو به ته مزې وکړي د دې به حساب ورکې. ته نن په بل پسې حساب لګرځې سبا به تم حساب ورکې. او حساب دی وکړو چا سره دی حساب وکړو. ورشي دا نن عربونه او کربونه دولت چې ور سره په 15 کالو کې راغلی دی دوی سره حساب وکړي که نه چې دا دی کم ځای نه راوړي. پرون د خر نه او نن په یونیورسټۍ کې دی په 80 لکه او په 1 کروڑ بنگلا اخیستې دا دی کم ځای نه راوړي دي. دې سره حساب پاکستان حکومت نه کوي. حساب ما سره کوي چې باټینګن دی والی ګران خرچ کړه، الوګان دی والی ګران خرچ کړه او महंगाई पे कड़ी नजर रखी हुई है और प्लाने की ही है. हिसाब मां सरा वर्षस्ता पे एयरपोर्टों बांधे दारब मुल्कों सरजर तीरेगी सरजर अलता चे द कस्टम खेट मालशी आपेरा तीरशी او غریب سره عربو تتلې ده خزو بچوله جامع راغستی دي نو کسٹم انسپیکټرانی ونیسی نو کینی ورته لیست جوړ کی ورکه جی په 3000 کسٹم ورکه په 4000 کسٹم. تاسو خدای تباہ او برباد کا. د سیټ عابد سرزر په لانچونو کې راځي په سمندر کې پاغه کسٹم نه لګي. غریب چې کپن راوړې ده پاغه دې کسٹم لګو. داس مونږ ملک او ډېر خمل خدای دې نور پام په بدو کې دې قوم. ایو سره او دوه خزي وي یوې پسې تبر راواغستو ویلورېګه کې مقوم دي نو ابل خزي आवाज کو چې یا الله وਹੀ خو پتیروي ورته پام مکي. مطلب دا چې پتیروي واچي بن مې د خلاصې وش نو زویم چې یا الله د دې حکومت پتیرو پام کې یوټیلیټي نه چې د مسور دال پسې دا قوم روند شي دال چینو پسې روند شي غوښې پسې روند شي اله به ماله مزه راکړي. تاسو دین پرېښی دی اسلام مو پرېښی دی خدای او رسول هم پرېښي. خدای تاسو پرېښي چې خدای پرېښي نو د ځان تماشې به وکړي.
لگ مودا کې بدر توخ ہے کال دوا کې کتاسو پارشي پس در پدر خاور پسرو نگر زیدئی نو دا گیره بنی تر سو پوری چې خدای تراجی شوی نه یی او د خدای نم د خپل کړو ګناونو مافیانی دیو دنیا کې بداسي پریشان یی اور د مرگ نرستو بم جهنم زی اگا جهنم چې سر بم پی پروتی چې تبار وته عزیزانو عرض میں داو چې د خپلو گریوانونو کې سوچ وکړي فکر وکړي مونږ غلیو غله نو د غل انجام بچي د غل انجام بچي ہر سڑے په خپل رنگ کې غل دی دلته یو سڑے دی لوی جیداد دی مال فیصله راوړه چې میراث ته او دادی او مال دومره دی د خويندو کیږي دومره دی د رونو کیږي دومره ماتل چې خويندې پکې چار اوستی دي او داسې بوډا دی چې کورم ورپسې وران دی دا بوډاګان دا موسی علیہ السلام قوم چې آزاد پیراغه نو ځوانان بیزوګان شویو او دا سپینګری پکې د خنزیر په شکل نو یقین مې راغی چې خدای تا چې څکه ډېر خک دا سپینګری د زکه خنزیران کړیو چې داسې وکړه خويندې ویل پکې لا چاره وستي نو مال دا ستا د پلار مال نه دی ویل دی هغه په رواج کې مړ دی دا اندازه قرآن وی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین چې د الک برخه روپۍ وي نو د جینۍ به اتانی اتانی د خور حق دی او روپۍ ضرور حق دی نن ستا ملک لوړو لا خویندو لا میراث ورکوي دا پښتانه پښتون اول خو پښتون شته نه دا خو ټول دغه شي نه دي دا په لارو کې چې ډولکې خېجولې ورته ګډيږي پښتانه دغه شي یا اوس په 11 تاریخ زمونږ د ملک محترمه بے نظیره را روانه ده هغه د پاره با صاحبہ د ملیشیا ډانس کیږي په شامی روډ باندې چې کوم سټیډیم جوړ دی نو هغه له د اوسنا ریلسل شورو دی هغه ملیشیا والا ټریننګ ورته کوي چې هغه وخت کې داغه په مخ کې په دې ګډا کې چرته خطا نشو چې تیر نوځي چرته ناجینه برازی او استاد ملک غټ غټ پښتانه به ورته ګډي نو پښتون ګډیدون کې قوم دی د بار ملک ته چې لیډران بادشاہان لاړ شي ای د خپل ملک مصنوعات ورته خي کارخانه ورته خي د ترقه سامان ورته خي وسلې ورته خي زمونږ صوبه سرحد ته چې د بل ملک بادشاہ یا د خپل ملک بادشاہ راشي مونږ ورته خټک ډانس پیش کو ورته یو خای چې زمونږ د ملک ټول دغه څه ډمان زیرورا خلاصېدم نشتا وښوي آرام چرته کېنې زویم چې د ټونګو والو لم مراسي قسم په خدای کڅته جوړ دغه بزرگ می چې هغه ورځ د 100 روپو په لوټ کې لیدلې زما خو چرته
په دیوال کېنې او ویس غلی پې یقین مې نه راځي. الله دې امان راکړي. اوس ویم چې چرته وی ګورم راضي کما چې بس غلطي در نشوي وه توبه وباسه او ما نه پټېږم. کور نم داسې ټیم وځي چې ما خدای دې فضل وکړي او د خدای په لوی کرم به کېږي. په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه، که د خدای مهرباني وشوه خو ډېره ښه ده، او که نی د عقل نه بار ده. واخر دعوانا